السلام علیکم دوستانو، موږ سفر لرو ژړۍ ولسوالۍ ته. نو تاسو په دغه ولایت کې راسره وګورئ ژړۍ ولسوالۍ هلته چې کوم باغونه کرل سوي یا کیتۍ دي هغه موږ تاسو ته ښکاره کړو. راغلي دلته ژړۍ ولسوالۍ ته. نو دلته چې کیتۍ د بادرنګ کیتۍ د رومیان دي اشان میانګره کرل سوي دي. نو یاران سره راغلي شو بازي مو بر یاران ته وویل درځئ چې کیتۍ هم دوستانو ښکاره کوم موږ خپله پر وګرځېږو. نو پیدا شي واخې که به نه و شکر دی بس د الله له روزي ده بس هېڅ خبره نشته بس کار برابر دی دغه مو کرلي دي نو بس ښه دي بس دغه لپاره ملي ناست چې دغه بازي ګنده زده کېږي بس نه کمرمن ورو دغه دوستانو ته دغه بادرنګ د اشانو ښکاره کړه. دغه بادرنګ رومیان کرلي دي او تا پاک چې برکت پشکې ورواچي. خیر یې مه وروره بس دغه الله له خواري ده. ته احمد الله جان څوک ته وویل ته دې دوستانو ته؟ زه خو دا ویل لرم چې دا بزګر اکا په دا کار واخته دي نن موږ د بازۍ ته هم راغلي د مینهوالو سره نو دا ته راووتو د کیتۍ او د شان مو وکتله خو زه دا هیله کوم معنا دغه خلک اخته دي مصرفونه یې ډېر دي د بزګر اکا څه چې مخکې مې پوښتنې وکړې مصرفونه یې ډېر کړي دي او شلي ملي هم سره ولیدې. خدای مهربانه انشاءالله کار به سم شي. راځئ دوستانو موږ تاسو دغه کیتۍ هم ټول ښکاره کړو. نو دلته ملګري راغله ول دا بادرنګ چې دي دا به موږ خامخا خورو د دې بادرنګ ول نه تېرېږي. نو باره دغه باغوان څخه یو څه رانیول باره نو لمنې په ډکې کړې. باره دلته زه باندې ورغلم ما له بادرنګ چې ورزش کوی دي زه به کوی دا بادرنګ دلته پرېوئ دا وره ولاړ ته موږ پرېولو دلته مو رانیول دغه پایلیک دا کیتۍ ده نو بره هغه آداب راته وویل چې دغه پرېولي په دوا دي نو موږ هم پر دغه بېرېدو بېده ماسې او موږ پرېولو که ده راته ویلي که نه د اوس زمانې کشران یې وویل چاته بې سنه سې پرېږده بس دې ته نه دي ډاکټر جبو د اول د وارې جوبونه ګوري که په ساعت وخت کې وګوره او دا هم ډېر ښایسته باغونه دي او ډېره ښایسته هوا وه. نو دلې بیا ځینې ملګرو وغوښتل چې موږ پشکې وګرځېږو داسې تر څو چې بیت مو راسته سي هغه لرې چې معلومېږي هغه بازي شروع وه. دوستانو دلته راغلو ودرېدلو د دغه ځوان مسکل پنچر سو نو نور معلوماتو دی دا کې څونه مزل یې کړی دی او د کوم ځای کې څه په پښو راغلی دی دا مسکل یې په پښو راوستل دی. دوستانو کې چې څه معلومات راکړه دا خو دلته مې دا موټرسایکل راوستلی دی سره پنچر سو نو ولای چې دا ځوان ته مې اوس راوستي ډېر مزل مې هم پر پښو وکړی تقریبا ډېره منطقه یې پر پښو راوستی نو پنچر سوی و دلته یو مینهوالو سره تللي و او بازي شروع وه نو اوس دا دی دا د اکا زوی په اخته دی معنا سره سمویې برابروي هغه پنچرۍ کار نه ورته کوي مصرف هم سره ډېر څه ټوپ مو وراچوئ نو مینهوال ګرده چې راته انتظار یې د راسنې وای نه زو چې دا ځوان موټرګاډ سره برابر نه سي. ګراف به نه یې درکړی ټوپ یې والله چې بالا خو په نرخ یو څه برابر دی بیا هم در میوند یو سل وړه دی هلته تقریبا په 100 افغانۍ پیدا کېږي د بیخي په 180 او په 190 افغانۍ وایي مو ورته دا ولې ورته خو نه څه کاریاب سره راغلي یاست په دا برابري کې ژوندی وسیه